أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیتونو مبارکو کې بنی اسرائیلو ته د یو قاتل معلومولو دپاره د غوا ذبح کولو حکم وشو چې تاسو یو غوا ذبح کې نو ستاسو د دې مړي قاتل به معلوم شي. اوس قاتلان دی پخپلو او دی نه غوښتل چې قاتل معلوم شي، نو په غوا کې سوالونه شروع کړل. لومبنی سوال د غوا د عمر باره کې وکړو چې غواګانې خو ډېرې دي چې دا به بوډۍ وي که ځوانه به وي که بچې به وي. نو د هغې جواب ورته میلاو شو چې دا ځوانه ده، نه ډېره بوډۍ ده نه ډېره بچی ده، درمیاني عمر واله ده. بیا دې وویل چې داسې درمیانه عمر واله غواګانې هم ډېرې دي، نو رنګ یې موږ ته وښایه چې دا به کوم رنګ وي چې موږ ته خبره آسانه شي. د الله پاک د طرف نه ورته جواب راغی چې د دې رنګ به بالکل زیړ رنګ وي او شوخ او تیز رنګ وي او ښایسته او صحتمند غوا به وي چې څوک ورته ګوري نو د ده زړه به د هغې په کتلو باندې خوشحالیږي. بیا دریم سوال یې وکړو چېرې ځوانې غواګانې او زیړ رنګ واله غواګانې دا خو به هم ډېرې وي، نو موږ ته یو واضحه نښه په کار ده چې هسې نه موږ د یوې غوا په ځای باندې بله غوا ذبحه کړو. نو موږ ته د دې پوره تفصیل بیانول په کار دي چې دا کم قسم غوا ده. نو د الله پاک د طرف نه ورته د هغې د دریم سوال په جواب کې جواب راغی چې دا جوتی نه ده، یوې نه ده کړې چې ځمکه اړئ. څنګه چې غویانو باندې به خلقو ځمکې اړولې، د ټیکټرو دغه څیزونو رواج نه و او اوس هم بعضې زمیندار هغې غویان ساتي د خپلې زمیندارۍ دپاره. د هغې د پاسه یې جغ ایښی وي، دوه غویانې په هغې باندې پابند کړي چې دی یو شان رواني. نو داسې جوتی او عادت نه ده، یعنې چا پې یوه نه ده کړې. او دویم د کوی نه اوبه راایستل دام خلقو به په غویانو باندې کول، په غواګانو باندې ارټ چې ورته ویلی شي، په هغې کې به غویان به یې وتړل، هغې له به یې سترګې پټې کړې، سترګې به یې ورله وتړلې او په یو لاین کې به هغې روانو. نو دغه صفت پکې هم نشته دی، په ارټ باندې هم تو شوې نه ده، فصل ته اوبه نه دي ورکړي. دویمه نښه یې ورته دا وښودله چې دا بالکل روغه رمټه ده او دغه یو رنګ یې دی، زیړ رنګ چې کوم مخکې بیان شوی و، بل رنګ پکې نشته دی، بل قسم داغ پکې نشته دی. خو دا ځل دی وویل چې دا غوا په موږ باندې مشتبه شوې ده، موږ په شک کې پراته یو او ورسره انشاء الله لفظ وویل. که د الله پاک اراده وي، الله پاک وغواړي، نو موږ به سمې لارې ته ورسیږو، زموږ رهنمایي به وشي. نو د انشاء الله په برکت باندې دی بیا نور سوالونه نه دي کړي،
په دغه باندې اکتفا کړې ده او هغه غوا بیا دی راواخیستله او موسی علیه السلام ته وویل چې تا اوس موږ ته صحیح خبره وکړه. نو مخکې خبرې موسی علیه السلام صحیح کړې وې، د غوا چې کوم صفات بیان کړي، خو دا ځل دی انشاءالله وویل د هغې د برکته الله پاک دې ته خبره آسانه کړله او چې کوم تفصیل بیان شو چې دا په ارټ کې نه ده تو شوې، یوې نه ده کړې او بالکل روغه رمټه صحتمنده ده، بل قسم داغ پکې نشته دی، نو به دې مجبور او غاړه کې ښودله چې اوس د دې غوا تلاش یې شروع کړو چې دا غوا به دې ته کوم ځای کې میلاویږي چې دومره صفات پکې وي. نو دې تلاش شروع کړو، ګرځېدل یې شروع کړل. تفسیر مظهری کې د دې غوا متعلق دا واقعه ذکر کړې ده چې دې کله تلاش شروع کړو نو دې یو ځای ته ورسېدل او هغه ځای کې یو نوجوان و، هغه سره همدغه صفاتو والا غوا وه، بل ځای کې نه میلاوېده. دغه نوجوان د والد محترم نیک انسان تیر شوی او هغه وفات شوی، یعنی د یتیم خو د والدینو د نیکو اعمالو اثر او فایده هغه بچو ته هم رسیږي چې مور او پلار نیکان وي، صالحان وي، نو د هغې د هغې نیکۍ او د نیکو اعمالو برکات او فایدې په دنیا کې بچو ته میلاویږي او په آخرت کې به په شرط د ایمان باندې چې مور او پلار مؤمنان دي او بچی مؤمنان دي، د دواړو خاتمه په ایمان شوې ده، نو د بچو د نیکو اعمالو فایده به مور او پلار ته رسي او د مور او پلار د نیکو اعمالو فایده به بچو ته رسیږي. د والد محترم چې کله وفات کېدو نو هغې سره یوه سخی وه په کور کې، بچی وه. نو بیبي ته وویل چې دا ځنګل ته بوځمه، صحرا ته، او دا هلته د الله پاک په حفاظت کې پرېږدمه او دعا یې غوښتله په ځنګل کې چې ای الله زما یو ماشوم بچی دی، ماشوم دی، دې وخت کې که دا غوا ده ته پاتې کېږي نو ده نه به ګډه وډه شي، بس الله پاکه ته حفاظت وکړه په دې ځنګل کې چې د بل چا اختیار او قبضه پرې را نشي او زما دا زوی کله لوی شي، د کار روزګار قابل شي، نو بیا به دی راځي دا خپل امانت به اخلي. نو د حضرت ابراهیم علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام، د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د دغه پیغمبرانو نومونه واخیستل چې ای الله ته د دغه پیغمبرانو معبود د هغې د عبادت لایق، هغې هم ستا عبادت کړی دی او زه هم ستا عبادت کومه، نو د هغې پیغمبرانو واسطه تا ته در کومه چې زما دا غوا دا په ځنګل کې محفوظ وي، دې ته څه نقصان ونه رسیږي. غوا په ځنګل کې څرېدله او سړی وفات شو، پلار، بس مور او زوی په کور کې پاتې شو. بچی ماشوم دی، د دنیا کار روزګار نشي کولی، انتهایی تنگ دستی ده، د فقر او فاقې زندگی ده، و بالآخر دا ماشوم لوی شو. نو ده به د ورځې مزدوري کوله او چې مزدوري به یې وکړه نو هغه به یې په 3 حصو کې تقسیم کړه. یو باندې به یې د کور خرچه وکړله، په یو حصه باندې، یوه حصه هغه به یې د الله په نوم باندې صدقه کړه او 3مه حصه هغه به یې مور له نقد ورکړي، ځکه مور او پلار په نقدو باندې خوشحالېږي. که ډېره سودا ورله بچي راوړي، ډېر هر څه ورله راوړي، نو په هغې دومره نه خوشحالېږي، څومره چې نقدې پیسې ورله ورکړي نو په هغې باندې مور او پلار ډېر خوشحالېږي. هغې بیا په خپل اختیار باندې خرج کړي چې څه ته یې ضرورت وي نو په هغې کې خرج کړي. نو 3 حصو کې به یې خپله مزدوري تقسیموله او دغه شان د شپه به هم په 3 حصو کې تقسیموله. یو حصه کې به د الله پاک عبادت کو، په یو حصه د شپې کې به د مور خدمت کو او په یو حصه د شپې کې به آرام به کو، اوده کېده به. اوس ټوله ورځ مزدوري کول او بیا د شپې حصه تقسیمول، د مور خدمت کول، الله ته ودرېدل او بیا لږه حصه د شپې هغه آرام کول. مور و بیا هم خفه کېده په بچي باندې، یاره زما دا بچی خو ډېر زیات ستړی شي، ټوله ورځ مزدوري وکړي، بیا د شپې زما خدمت کوي، الله ته ودرېږي او خوب موقع ورته ډېره نه میلاویږي. نو دې بچي ته یې وویل چې یاره زمونږ تنگ دستي ده، غریبي ده او ستا په دې مزدورۍ کې زمونږ ضروریات نه پوره کېږي، ته داسې وکړه ځنګل ته لاړ شه، ستا پلار په ځنګل کې یو غوا پرېښې ده، هغې نښې او صفات یې ورته بیان کړل او دی ورته وویل چې هغه صحتمنده ده، په دې رنګ کې ده، ډېره ښایسته ده چې خلق ورته ګوري نو خلق پې خوشحالېږي، په نظر باندې ښه لګي. نو ته به ورته د ابراهیم علیه السلام، د اسحاق علیه السلام، د یعقوب علیه السلام، د اسماعیل علیه السلام
د اله او د معبود په نوم باندې آواز وکړي نو دا غوا به ستا خواته راشي. او دا غوا چا قابو کولی نه شوله، که هر چا ورپسې کوشش کوو نو دا به ترېنه تښتېدله، چا قابو کې نه شوه راوستی، ځکه د الله پاک په حفاظت کې وه او د هغې پلار د نیکو اعمالو د هغه د دعاګانو اثرو امانتو د الله پاک سره، نو الله پاک حفاظت کو. چې دا نوجوان ورغې ځنګل ته او دا غوا یې ولیده نو د دغې پیغمبرانو د اله او د معبود په نوم باندې اواز وکړو، دا غوا فورا راله او د ده په خوا کې ودرېده، سر یې ښکته کړو. نو ده ته مور ویلي چې بچیه دا غوا ستا خواته راشي نو د دې په سټ باندې به لاس کېدې او بیا به یې کور ته راولې. نو ده چې غوا راله په سټ یې ورته لاس کېښودو او غوا یې کور طرف ته روانه کړله. اوس الله پاک قدرتونه چې دغې غوا ته الله پاک د خبرو کولو طاقت ورکو. الله پاک ته هر څه آسان دي، څه ګران نه دي ورته. نو دې غوا ورته ویل چې نوجوانه ستا کور پورې خو ډېر مزل دی، ستړی به شي، نو ته زما د پاسه کښېنه، زما په دې ملا باندې سور شه، نو په اسانه به کور ته لاړ شي. نو ده ورته وویې چې ما ته مور د دې خبرې اجازت نه دی کړی. نو دی د مور دومره تابعدار و چې مور به ورته څه وی هغه شان به یې کول، خپله رای او خپل سوچ او فکر دی نه استعمالو. نو دې غوا ورته وویې چې تا ته الله پاک د دې مور د خدمت او تابعدارۍ په وجه باندې دومره مقام او مرتبه درکړې ده، که ته د مخامخ غر ته حکم وکړې چې ما سره روان شه، نو دا غر به د الله په حکم تا سره روانېږي. دا د مور او پلار د خدمت برکات ښکاره کړل چې مور او پلار څوک خدمت کوي په اخلاص سره د الله پاک د رضا دپاره، نو ده ته الله پاک په دنیا کې مرتبې ورکوي او په آخرت کې بیا ورته هم ورکوي. غوا ورسره لاړه کوره پورې. بیا مور ورته وویل چې بچیه داسې وکړه چې اوس زمونږ دا ژوند د تکلیف نه ډک دی، غریبي ده او حاجتونه ضرورتونه نه پوره کېږي، نو دا غوا میلې ته بوځه. په هغه وخت کې د غوا قیمت عام طور باندې 3 دیناره، په 3 دیناره باندې ښه غوا به میلاوېدله. نو مور ورته وویل چې بچیه دا غوا بوځه میلې ته او 3 دیناره عام قیمت دی، نو په 3 دیناره خرڅه که، خو چا سره خبره کوي نو زما نه به بیا تپوس کوي، مشوره به اخلي چې زما رضامندي به پکې شرط وي. نو چې دی لاړو یو فرشته ورله په میله کې د انسان په شکل باندې راغله. وی نوجوانه دا غوا خرڅې وی او په څو باندې خرڅې؟ وی په 3 دیناره باندې خرڅومه، خو د مور نه به بیا هم اجازت اخلمه. نو فرشتې ورته ووی چې د مور نه اجازت مه اخله، زه به درله 6 دیناره درکم، هندوچن قیمت به درله زه درکمه. دا ورته ووی چې نه زه به کور ته ځم، د مور نه به اجازت اخلم، هغې نه به مشوره اخلمه، نو بیا به تا ته ووایم چې او په دې باندې خرڅوم. کور ته راغې، مور ته وویل چې یو کس په 6 دیناره باندې غواړي. نو مور ورته وویل چې ټیک ده په 6 دیناره یې ورکړه، خو بیا به هم زما نه تپوس کوې، زما مشوره به پکې ضروري لازمي وي. بیا فرشته راغله په میله کې د ځوان سره مخامخ شوه، ورته ویې ځوانه غوا په څو خرڅې؟ په 6 دیناره باندې خرڅې؟ نو هغه ورته ویل چې په 6 دیناره خرڅومه، خو زه د مور نه به اجازت اخلمه. وی فرشتې ورته وویل چې په 12 دیناره به یې د نه زه واخلمه. نو یو په 4 باندې قیمت سیوا شو. ده ورته وویل چې که په 12 هم اخلي خو د مور نه به تپوس کوم. بیا کور ته راغی، مور هم نیکه بیبي وه، هغه پوه شوه چې دومره قیمت باندې خو څوک غواګانې نه اخلي، ځکه 3 دیناره د غوا بازاري قیمت په هغه وخت کې، او دی په 12 اخلي، نو دې نه معلومیږي چې دا فرشته ده. دې بچي ته ویل چې واپس میلې ته لاړ شه او دغه فرشتې سره مخامخ شه، دا انسان نه دی، دا فرشته ده. تپوس دې وکړه چې موږ دا غوا خرڅه کړو په دې وخت کې او که نه لږ صبر وکړو، زموږ دپاره فایده په څه کې ده. نو فرشتې ورته وویل چې بني اسرائیلو کې یو واقعه شوې ده، یو قتل چا کړی دی، د هغې قاتل معلومولو دپاره هغې ته حکم دی چې تاسو یو غوا ذبحه کړئ، او هغه غوا صرف تاسو سره ده، بل چا سره غوا نشته دی. هغې به مجبوراً راځي ستا خواته او ته به ورته ووایې چې ما ته به د دې سرمن دا به د سرو زرو د دینارو نه ډکوي، نو تاسو له به دا غوا در کوم چې دا کله تاسو ذبحه کړئ او د دې نه سرمن وباسئ، نو هغه سرمن به ما ته د سرو زرو نه ډکه کړي. نو هغې مجبور و، هغې هغه سره زر را جمع کړل، هغه سرمن یې ورته ډکه کړله، غوا یې ذبحه کړله او د هغې ګزاره الله پاک روانه کړله. یعنې د پلار هغه برکات هغه الله پاک په دنیا کې هم ښکاره کړل چې د پلار برکات څومره دي چې یو غوا چې په 3 دیناره باندې خرڅېږي عام قیمت کې،
او د نوجوان ته د هغې پلار د برکته او د دې مور د خدمت د برکته د هغې سرمنو هغه د سرو زرو نه ډکه کړې شوه. خلق لاړل غوی ذبحه کړله او د هغې څه حصه چې هر یو حصه وه هغې په مړي پسې ونیوله. مړی د الله پاک په حکم سره ژوندی شو او خپل قاتلان یې وښودل چې دا کسان دا رشته دار دا زما قاتلان دي. موسی علیه السلام دغه قاتلان په قصاص کې قتل کړل او هغې د دنیا په لالچ کې دا قتل ناحق کړی نو د دنیا د میراث اخیستلو نه هغې خو دا نیت کړی چې دا به موږ قتل کړو او د ټول مال جایداد به موږ ته میلو شي، نو په خپل هم قتل شو او د مال او جایداد نه محرومه پاتې شو. نو دغه دریم سوال د بني اسرائیلو د غوا متعلق او د هغې جواب او د هغې ذبحه کول دی په دې آیتونو مبارکو کې ذکر کړي دي. قالو ادع لنا، وویل بني اسرائیلو چې دعا وغواړه زموږ دپاره، ربک د خپل رب نه، یبین لنا چې بیان کړي موږ ته، ما هیه چې دا غوا څنګه ده، د دې مزید وضاحت دې موږ ته وشي ځکه ځوانې غواګانې هم ډېرې دي، زیړ رنګ والا غواګانې هم ډېرې دي، د دې پوره وضاحت او پوره صفات موږ ته بیانول پکار دي. ان البقره، یقینا دا غوا چې ده، تشابه علینا، دا مشتبه شوې ده په موږ باندې، موږ په شک کې پراته یو چې هسې نه بله غوا چېرته حلاله کړو زموږ مقصد پوره نه شي، نو چې موږ ته پوره وضاحت وشي. و انا او بېشکه موږ انشاء الله که چېرې د الله پاک اراده شوې وي لمهتدون، نو خامخا موږ به سمه لار بیا مومو، زموږ رهنمایي به وشي او غوا به موږ ته میلو شي. نو د انشاء الله د برکته الله پاک دې ته هغه غوا ورکړله. قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل انه یقول، بېشکه الله پاک فرمایي انها بقرتن چې یقینا دا یوه غوا ده، لا ذلول چې دا جوتی نه ده، تثیر الارض چې اړوي ځمکې لره، یعنې یوې نه ده کړې، ولا تسقي الحرث او نه اوبه ورکوي فصل ته، په ارټ کې هم نه ده تو شوې، ارټ هم نه ده جوتی هم نه ده، مسلمتن روغه رمټه ده، صحتمنده ده، لا شیته نشته دی هیڅ قسم داغ، فیها په رنګ د دې غوا کې دغه زیړ رنګ دی، تیز او شوخ رنګ دی، بل قسم رنګ پکې بالکل نشته، معمولی داغ پکې هم د بل رنګ نشته دی. نو چې دا جواب ورته راغی، قالو نو دی وویل الآن اوس جئت بالحق، جئت تا روړو بالحق حق، سمه خبره دی اوس موږ ته وکړله، مخکې هم سمې خبرې وې خو دې ته یې سمه ځکه وویله چې انشاء الله وویل نو الله پاک دې ته خبره آسانه کړله. فذبحوها، نو دا غوا یې ذبحه کړله، هغې واخیسته د هغې نوجوان نه، هغه ته یې د هغې سرمن د سرو زرو نه ډکه کړله او د هغې څه حصه هغې په دې مړي پسې ونیوله، مړی د الله پاک په حکم سره ژوندی شو. وما کادو او نو دوی نږدې دې خبرې ته یفعلون چې داسې کړی وي، نزړې نو ځکه قاتلان هم په دې کې وو، قاتل معلومېده، بیا زړې نه کېده خو مجبوره شو او مزید سوالات یې ونه کړل. که چېرې دا انشاء الله لفظ یې نه وی ویلی نو تر قیامته پورې به دې سوالونه کول د دې غوا باره کې او نوي نوي جوابونه به ورته راتلل نو دوی به دې غوا ته رسېدلي نو. قالو ادع لنا، وویل دوی چې وغواړه زموږ دپاره، دعا وکړه زموږ دپاره، ربک د خپل رب نه، یبین لنا چې بیان وکړي موږ ته، ما هیه چې دا غوا څنګه ده، ان البقره تشابه علینا، یقینا دا غوا مشتبه شوې ده په موږ باندې، و انا او بېشکه موږ انشاء الله که چېرې الله پاک وغواړي لمهتدون، نو زموږ به سمې لارې ته رهنمایي وشي. قال موسی علیه السلام ورته وفرمایل انه یقول، بېشکه الله پاک فرمایي ستاسو د سوال په جواب کې، انها بقرتن یقینا دا یوه غوا ده، لا ذلول جوتی نه ده، تثیر الارض چې اړوي ځمکه، ولا تسقي الحرث او نو اوبه ورکوي فصل ته، مسلمتن روغه رمټه ده، صحیح سالمه ده، لا شیته فیها نشته دی هیڅ قسم داغ په رنګ د دې غوا کې. قالوا الآن جئت بالحق، دوی ورته وویل موسی علیه السلام ته چې اوس دې موږ ته حق خبره راوړه، حق دې بیان کو. فذبحوها، نو دوی حلاله کړله دا غوا، وما کادو یفعلون او نو دوی نږدې چې داسې کړی وي دا غوا یې حلاله کړی وي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.